أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. پدې مذکورہ آیتونو کې الله پاک د عیسی علیه السلام مزید صفات ذکر کئی. نو فرمائی چی ومصدقا لما او تصدیق کون کی بیمزو او تصدیق کون کی یمزو دا هغه کتابو چې هغه زمانہ مخکې وو، چې هغه کتابو هغه تورات دی. نو زه د تورات مصدق ما او د تورات تایید کوونکی یم. ناسخ د تورات نیم چې زه تورات منسوخ کوم. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او زه راغلم تاسو ته دې دپاره چې زه به حلالومه ستاسو دپاره بعضې هغه څیزونه چې هغه حرام کړي شوي دي په تاسو باندې ستاسو د بغاوت او د سرکشۍ په وجه. یهودیانو باندې بعضې څیزونه الله تعالی حرام کړي او د هغې د ظلم په وجه باندې او د بغاوت او سرکشۍ د وجې نه الله هغه سزاءً په دې باندې حرام کړي. لکه مخکې آیتونو کې به مخې له راځي چې الله فرمایي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
او الحوایا او مختلط بعظم. بعضی سیزونا اللہ پاک و یہودیانو باندې حرام کړیو. شترمرغ غوښه پې حرامه کړې وه او د غواوو د ګډو بیزو وازګې پې حرامې کړې وې. الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعظم، سیوا د هغه وازګو نه چې هغه کولمو پورې انښتي، شاګانو باندې او یا د اډوکو سره څه انښتي، نو دا پې الله نه وې حرامې کړې او باقي واز دې پې حرامې کړې وي. د ګډو بیزو هم او د غواو بیخو هم. او الله فرمائی ذالک جزیناهم ببغیهم، دا موږ دې ته سزا ورکړې وه په سبب د سرکشۍ د دي. نو عیسی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ فرمائی چې دې با بنی اسرائیل تراشی نو ورته به وایي چې زه تاسو ته راغلم دې دپاره چې زه په تاسو باندې حلال کړم بعضې هغه څیزونه چې الله په تاسو حرام کړي دي. الله چې کوم څیزونه په تاسو باندې د سزا د وجې نه حرام کړي دي نو هغه به زه منسوخ کړم. هغه د سزا په وجه باندې چې کوم څیزونه حرام کړي دي هغه به زما په وجه باندې زما ته د وحی په ذریعه وبویلی شي نو هغه به زه تاسو ته د الله د طرف نه حلال وګرځو. او یا مراد دا دی چې ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، چې زه به ستاسو دپاره حلالومه بعضې هغه څیزونه چې هغه حرام کړي شوي دي په تاسو باندې، یعنې ستاسو علماو ستاسو مشرانو هغه د خپل ځان نه حرام کړي دي په تاسو باندې، نو هغه به زه ستاسو دپاره حلالوم، یعنې تاسو ته به د هغې د حلت په باره کې زه بیان کوم چې دا د ځان نه حرام کړي دي او دا ستاسو دپاره حلال دي. او وجئتکم بآیة من ربکم، او زه راغلم تاسو ته په نښو سره د جانبه د رب ستاسو نه، د پیغمبرۍ نښې مې هغه راوړي دي د ځان سره، د الله د قدرت علامې او نښې مې د ځان سره راوړي دي. نو فاتقوا الله، تاسو ویریږئ د الله نه، الله نه ویریږئ، د الله نافرماني مه کوئ. او واطیعون، او زما تابعداري وکئ، زما حکم ومنئ. یوازې دا نه چې غوږونو له ګوتې ووړی وی یا الله توبه یا الله توبه، او باقي چې ستاسو څه خوښوي نو هغه بیا کوئ. نه، الله نه ویریږئ او داسې د الله نه ویریږئ چې زما حکمونه چې ما کوم د الله د طرف نه تاسو ته راوړي دي او وحی راوړې ده هغه ومنئ. او زما خبره څه ده چې هغه ویم چې ومنئ،
او دا اللہ نو یریږي، دا اللہ تابعداریو کې زما خبره دا ده چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه، چې بېشک الله رب زما هم دی او رب ستاسو هم دی. الله زمان پالون کې دی او ستاسو هم پالون کې دی. الله رب العالمین زما هم مالک دی او ستاسو هم مالک دی. الله رب العالمین زما هم بادشاہ دی او ستاسو هم بادشاہ دی. نو دا الله رب العالمین خپل معبود وګرځوي او د دې یو الله عبادت وکړي، د یو الله ته سجده لګوي، د دې یو الله په نوم باندې منښت ورکوي او د دې یو الله نه غیبي امداد غواړي او د دې یو الله قانون او نظام ومني. د الله په مقابله کې د بل چا نظام او د بل چا حکم ومني. د دې یو الله بندګي وکړي. او هذا صراط مستقیم، دا د الله دا بندګي او الله سره په بندګۍ کې بل څوک نه شریکول، چې دا توحید دی. نو دا توحید دا نیغه لار او د دې توحید د لارې نه علاوه نورې لارې چې کوم دي هغه ټولې غلطې لارې دي. که هغه د سوشلیزم لار ده، که هغه د کمیونیزم لار ده، که هغه د نیشنلیزم لار ده او که هغه د کیپیټالیزم لار ده او که هغه د بابایت چې په هغې کې د مولا او د پیر خبره منلی شي، د الله د حکم په مقابله کې د مولا او د پیر تابعداري کېدلی شي. دا ټولې غلطې لارې دي، دا کږې لارې دي. یوازې د الله د توحید لار دا نیغه لار ده. نو تاسو د یو الله عبادت کوئ او د غیر الله عبادت مه کوئ. دا د عیسی علیه السلام تقریر و چې الله رب العالمین په دې آیتونو کې ذکر کړ. او د دې نه دا معلومه شوه چې عیسی علیه السلام الہ نه و. دا د الله په قدرت باندې بغیر د پلاره پیدا شوی وو، لیکن الہ نه و. په ماشومتوب کې په زانګو کې خبرې کړې دي د خلکو سره. نو د دې نه دا څوک وهم نه کوي چې دا ګنې د تصرف او د اختیاراتو مالکو او دا الله سره په الوهیت کې شریکو او دا د الله تعالی زوی یا عین الله. د دې تقریر نه دا معلومه شوه چې عیسی علیه السلام فرمایل چې زه د الله رسول یم، الله نماینده یم. او دا فرمایل چې زه د مرغۍ شکل د خټې نه جوړوم او هغې نه مرغۍ جوړېږي او هغه الوتونکې مرغۍ. نو دا د الله په اذن باندې کوم، دا د الله په طاقت سره دا کار کی. دا زما کمال نه دی بلکې دا د الله کمال دی.
او عیسی علیہ السلام چې کله د دین دا کفر ولیدو دا انکار ولیدو د توحید نو د رسالت نه نو بیا ځان دپاره مددگار قتل ملګری قتل چې ما سره به څوک ملګرتیا وکړي د الله په دعوت د توحید کې او ما سره به څوک ملګرتیا وکړي د الله د دین په کار کې نو معلوم شو چې عیسی علیہ السلام محتاج و ملګرو ته او هر نبی محتاجی د دین په کار کې ملګرو ته نو معلوم شو چې الہ نو چې محتاج دا ټوله مسله د توحید الله تعالی دا ثابتوي په دې آیتونو کې چې عیسی علیہ السلام دا الہ نه دی بلکې دا الله بنده دی نو فرمائی فلما احس عیسی پس هر کلا چې ولیدو عیسی علیہ السلام منهم د یهودیانو نه الکفر انکار کول دعوت د توحید خور خولیدل چې ډېر خلک انکار کوي او زما دا دعوت هغوی نه مني نو قال ویل عیسی علیہ السلام من انصاری الی الله څوک دی چې زما مدد به وکړي د الله د رضا دپاره من انصاری الی الله مانا دا من انصاری للہ دا الہ پاربے جب کی کل پا مانا دا لام رازی دلتا پا مانا دا لام باندے دی سوک دے چھ مدد بو کی زمان الاللہ یعنی للہ دا اللہ دا رضا دا پارا للہ لابتغاء مرضات اللہ چاہتا دا اللہ رضا بواری اور دا اللہ دا رضا دا پارا ما سرا مدد کی دا مراد دی ابو حیان اندلسی تفسیر البحر المحیط کے دا معنی کرے دا من انصاری الاللہ معنی کرے دا چھ سوک پزما مددگار شی دا اللہ دا رضا دا پارا معلوم شو چې د دین کار څوک کوي هغه له ملګري پکار دي نو کله کله به هغه دا خبره هم کوي ملګرو ته او مؤمنانو ته چې څوک به زما سره مدد وکړي د دین په دې کار کې نو د دین په کار کې مؤمنانو له ملګرتیا پکار ده او عیسی علیہ السلام خود دعوت چلو نو دا سے کسانو دا یہودیانو نو آغی تا دا دعوت پیش کرو آغی لورنے وی سوک بزما مددو کی دا اللہ دا رضا دا پانا نو قال الحواریون اوی الحواریینو نحنو انصار اللہ منگا مددگاریو دا نبی دا اللہ نحنو انصار اللہ نحنو انصار اللہ معنی دادا چھے نحنو انصار نبی اللہ منگا مددگاری دا نبی دا اللہ یا معنی دادا نحنو انصار دین اللہ منگا مددگاری دا دین دا اللہ منگا مددگاری دا دین دا اللہ یعنی منستا سرا ملګرتیا اختیارو منستا ملګریو او ته د الله نبی نو موږ د الله د نبی ملګریو او ته د الله د دین داعی نو موږ په د دین د الله د پارسیو ملګرتیا وکړو تاسو نور خو الله مدد ته محتاج نه دی
جمانا داو جسوب مدد کی دا اللہ سرا نو حواریین ہوئے منگا مدد کو دا اللہ سرا. اللہ مدد ترچا محتاج نہ دے. نو مراد سے دے مراد دا دے جسوب زما مدد کی دا اللہ دا رضا دا پارا نو حواریین ہوئے منگا مدد کستا دا اللہ دا رضا دا پارا. دا مراد خو اللہ نسبت ځان تو کو چې حواریین ہوئے چې نحن انصار الله نو دا نسبت اللہ ځان ته د ترغیب د پاره ترغیب د پاره چې زمان نبی سره مرګرتیا کول او زمان د نبی په دعوت کې شریک کېدل دا داسې دي لکه ما سره چې څوک مرګرتیا کوي. الله نسبت ځان ته ځکه او دا اللہ دین چې څوک بیانوي نو که هغه نبی او که بل داعی وي نو هغه سره ملګرتیا کول هم دغه شانتې دي لکه د الله سره چې ملګرتیا کوي. ځکه نبی د الله څه بیانوي؟ د الله دین بیانوي او داعی الله هم څه دعوت ورکوي؟ الله ته دعوت ورکوي. چې څوک د الله دین ته دعوت ورکوي او د الله کار کوي هغه سره ملګرتیا داسې ده گویا چې د الله سره ملګرتیا کوي. نو د الله د دین ملګرتیا چا سره کول دا داسې دي الله یې داسې ګڼي گویا چې د الله سره مدد کوي. د الله سره مدد کوي الله یې داسې ګڼي. د دې مثال مخکې آیتونو کې هم تیر شو. من ویلو دویمه پارې کې چې الله فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. کثیرہ نہ دے کثیرہ اضعافاً دا پارا صفت دے. سوک دے چا اللہ دا قرض بور کی اور خیستہ قرض بور کی حلال مال بور کی چا اللہ والا سو چند زیاد بیاد آگیا جرور کی اور دا دا قرض ادائی کی ورطو کی نو اللہ قرض تا محتاج نہ دے. مانا ایسا دا یعنی سوک دے چھ دا اللہ دا دین دا پارا خرچو کی چھ اللہ دا سے اگنی لکا گویا مانا قرض راکھو او اللہ ورطبیاتا قرض واپسیو کی او اضافی ہم وسرا دا قرضنا دتا مزید دولت ورکی نو دلتا دقا مراد دی من مددگار دا اللہ دا نبیو خدا اللہ دا نبی مدد اللہ دا سے گڑی لکا جمع سر سوک مدد کری نزکا انصار اللہ ہوئے. قال الحواریون اوے حواریینو نحن انصار اللہ منگا مددگاریو دا نبی دا اللہ ورہ مانا دا دکا مدد سو گواری عیسیٰ علیہ السلام گواری اور عیسیٰ علیہ السلام چھ مدد گواری نو حواریین آگی ورطوئی چھ من بستا مدد کہو نحن انصار نبی اللہ دا مانا زیادہ ہونا منگستا مددگاری. حواریین چاہتا ہوئی نو حواریین جمع دا حواری دا او حواری دا حور دا او الحور البیاز حور وی بیاز اس پینوالی دا نو بازی وی چتا دو بیانو او جامع بے سپینولے او جامع بے ونزلے نزکا ورطا حواریین ہوئی. لیکن
یو بل معنا هم تفاسیر وکړي چې حواری هغه کس ته وایي چې هغه مخلص ملګری داسې ملګری نه وي چې هسې سړي سره ګرځي راګرځي او هغه سره د ملګرتیا اظهار کوي او کله چې سخت راشي نو بیا د سخت په وخت کې ترې نه وتښتي د قربانۍ نه داسې ملګري ته نه وي بلکې خالص ملګري ته وایي مخلص ملګري ته وایي نو دا حواریون چې وو دا د عیسی علیه السلام مخلصین ملګري او دا حواریون چې دا د حر یحورو نشي یو بل معنی مشته دا نه معنا دا رجعا نو دا حواریین چې دا الله ته رجوع کوونکي یهودیانو ملګري وو یهودیان یې پرېښودل الله ته رجوع کړه د عیسی علیه السلام دعوت قبول کو ملګری شو د عیسی علیه السلام نو په دې وجه ورته حواریون چې دې رجوع کوونکي هر وجه چې دا کجامی سپینولې او په دې وجه ورته حواریون وایي نو دا څه پته خبره نه ده دو بیا دو جامې وینځلې او کله دا وجه نه او مخلصین ملګري وو او پاتې شو هنر یې چې هر څه کو هغه به کو نو دا معنا هم صحیح ده نو تفاسیرو کې دا قسم تحقیقات په مخې ته راځي نو چې ګوره دا ټولې معنی صحیح دي اوویل حواریینو یعنی مخلصینو ملګرو د عیسی علیه السلام نحنو انصار الله منگا مددگار یو د نبی د الله من په دې مدد من ستا سره ملګری یو یو ملګری خدا سي چې سړي سره سي ملګری ګرځي راګرځي وسره خو نور یې د زړه نه ملګری پوره نه وي نو دا داسې نه وو دی وی چې ته کوم د الله توحید ته دعوت ورکې نو آمنا بالله منگا ایمان راوڑے دی پدما منگ یوازی دا خلی ملگری نیو چه پا خلی باندی وایو ستا ملگریو منگا عملن ستا ملگریو پا کم اللہ چتا ایمان راوڑے دے او منگ تا دی دعوت را کڑے دے پاگ اللہ باندی منگا ایمان راوڑو او منگ بدا دے اللہ حکم بنو نری اللہ حکم بمن آمنا باللہ منگا ایمان راوڑے دے پالا باندے وشہد پہ اننا مسلمون او گواشت پدے باندے چھ بے شک منگا چیو منگ منن کیو حکم دا اللہ لرا مسلمان ستوئی حکم منن کی توئی تابدار توئی برباد بردار توئی دا سے کس دا مسلمان نوئی چه دعوی ہو کئی دا تابداری او دا اللہ نافرمانی کئی دا برای نام مسلمان دے دا پا حقیقت کی مسلمان نہ دے مسلمان دے تو وہی چه اللہ تزان اس بانی پا اللہ باندزان ورخرس کی او چه اللہ سوئی نو دے عملن آگا کری او اللہ ایسا نمانا کئی ندارے نمانا شی دیتا مسلمان ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ویلیو اسلم تابیشا نو قال اسلمت لرب العالمین نو ویلیو ابراہیم علیہ السلام چیزا تابیشوی من رب العالمین ہر حکم منم ہر حکم تتابی دقا مسلمان اور دقا شان چه ہر سوکت اللہ حکم تتابی شی ندتا مسلمان ہوئی
دته مسلمان نو دی وې گواشه چې مونږه تابعدار وایو د الله حکم منونکي او مونږه ایمان په الله راوړی دی د زړه نه راوړی دی یوازې د خولې ایمان هم نه دی او وویل دی ملګرو ربنا اے رب زمونږه آمنا بالله آمنا بما انزلتا مونږه ایمان راوړی دی په کتاب باندې انزلتا چې تا نازل کړی دی تا نازل نو په هغه وخت کې کوم کتاب الله نازل کړو انجیل تا چې دا کوم کتاب نازل کړی دی انجیل په دې باندې زموږ ایمان دی دا نوې شریعت او تورات حضور شریعت و د دې لپاره هغه باندې خو مخکې نه ایمان راوړی واتبعنا الرسول او منگا تابداری کو د پیغمبر نبی عیسی علیہ السلام تابداری منگا ستا کتاب منو او ستا د پیغمبر پیروکارو میو دا د اظهار د اخلاص ذکر دی د حواریین فاکتبنا مع الشاهدین پس اولیک منگا دا گواہی کونکو سرا چه سو گواہی دا توحید و رسالت کئی نو منگم داغی سرا داغی پلست کے و داغی پپرست کے خدای ہولی کر او عیسیٰ علیہ السلام تبی کر تم دان سرا منگا پدگا لست کے شامل کر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ او تدبیروں کو یہودیانو وَمَكَرَ اللَّهِ او تدبیروں کو اللہمو وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ او اللہ بہتر تدبیر کو ان کو نہ دے نہ اللہ تدبیر کامیاب شو اور یہودیانو تدبیر ناکام شو مکر ستوئی پڑ تدبیر توئی دا پختو مکر مراد نه دی چې پرې بو دوکې ته دا د عربی مکر عربی کې مکر وی التدبیر الخفی پټ تدبیر ته نو چې پټ تدبیر څوک د نیکۍ لپاره کوي نو دا ښه تدبیر دی او چې پټ تدبیر څوک د بدۍ لپاره کوي نو دا ناکاره تدبیر دی نو یهودیانو پټ تدبیر وکړو خدا صدا پاراو دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دا پاراو او اللہ تدبیرو کو خدا عیسیٰ علیہ السلام دا حفاظت دا پاراو نو دا اللہ تدبیر کامیاب شو اللہ اسمان توخی جو پخپل قدرت سے اللہ خو چې څه غواړي بس هغه کولی شي نو بغیر د اسبابو نه اندر پای تاجر نه بس الله پر وکړي او یهودیان چې هغه د عیسی علیه السلام د قتل تدبیر کړو هغه الله ناکام نو د الله د تدبیر ذکر خو ورپسې آیتونو کې را روان خو یهودیانو سم تدبیر کو او د عیسی علیه السلام د قتل د پاره د ناکاره تدبیر نو دا څنګه نو هغه داسې وو چې دی د فلسطین او د شام گورنر لورغل چې دا یو صوبه و د رومیانو د حکومت هغه لورغل او هغه ته وې چې دا عیسی علیه السلام دا چې دی نو دا ستاسو د حکومت مخالف دی او دنه هر وخت خطر ده چې ستاسو حکومت ته نقصان ورسوي یو دا دروغ وي او بل دا وې
چې مونږ یهودیانو سره تاسو دا وعده کړې ده چې تاسو مذهبي مولیان د مذهب په باره کې څه خبره کوئ نو هغه به مونږ منو. نو اوس مونږ سره هغه خپله وعده هغه اوس مونږ سره باقاعده عملا ښکاره کوي. او زمونږ د مذهبي مولیانو ټولو دا رایه ده چې دا عیسی علیه السلام نعوذ بالله دا مرتد شوی دی، دا مرتد شوی دی، او د مرتد سزا قتل ده. نو موږ دا مطالبه کوو چې دا عیسی علیه السلام تاسو قتل کړئ او دې پانسي کړئ. دا تدبیر دا وخت گورنر هغه ښه سړی و، ډېر بد سړی نه و، اگر چې بت پرست و، خو هغه ووایي چې دا سړی خو ماته ډېر ښه معلومېږي، دا خو داسې بد سړی نه دی. د ده په ځای باندې ډاکوان دي دلته، نو یو ډاکو راته یاد کړه نو هغه به قتل کړم، ستاسو مطالبه به پوره کړم، خو دې را باندې مه وژنئ. خو بهرحال دې زور ولګو او بادشاه باندې چې د عوامو زور راشي نو هغه بیا د عوامو ناروا خبرې هم مني. نو زور پرې راوسته، آخر هغه آماده شو عیسی علیه السلام د پانسۍ دپاره چې موږ په خپل لاس کې حکومت نه نو کوي، موږ به په خپله ورشو، خو ستا په ذریعه باندې موږ دا وجل وغواړو، د حکومت په ذریعه باندې وجل وغواړو. نو بادشاه دغه وخت گورنر هغه اډر وکړو چې ورشي او دا عیسی علیه السلام ګرفتار کړي. او بس راغلل دغه پولیس او فوج او یهودیان به ورسره وو. عیسی علیه السلام یو ځای کې ناست و او حواریین ورسره وو. دی چې ورننوتل په دغه وخت کې الله تعالی غیبي انتظام وکړو، عیسی علیه السلام الله اسمان ته اوچت او یو حواریینو نه یو ملګری و د عیسی علیه السلام وایي هغه د هغه په شکل باندې الله تعالی جوړ کړو، د عیسی علیه السلام په شکل باندې. نو دی هغه راونیو او په منډه منډه باندې هغه زر راوسته او هغه حاکم ته ورګر ته پیش کړو. او سبا بیا د هفتې ورځ راتله، یاره د هفتې ورځ راځي او بیا خو به سبا له چوټي، نو دا زر تر زره دا ووجلی شي. نو بس هغه یې ووجو او دې ته اشتباه پرېوته د دې خبرې چې دا مونږ عیسی علیه السلام مړ کړو. حال دا دی چې الله وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه، بلکې بل رفعه الله الیه، اللہ اوچت کا ذات. تفسیر ماجدی کے عبدالماجد دریابادی لکھی هغه یو بله خبره کړې او د تاریخ نه هغه خبره ثابته کړې ده، حوالې ورکړې چې دی عیسی علیه السلام باقاعده گرفتار کو او روان یې کړو او ډېر لوی هجوم او په هجوم کې روان و. هغه وخت کې چې کوم پانسیګاټ و هغه یو لرګی به و هغه به ښخ کړی و یو ځای کې، او بل لرګی به و هغه به پرې د پاسه کېښودو نو په هغې باندې به پانسي کړی. نو هغه لرګی چې په کوم باندې به پانسي کو یو مجرم، نو هغه به مجرم ته په اوږه باندې کېښودو چې شا به دا په اوږه باندې کو دا وړه، نو پانسیګاټ پورې به پې هغه وړو، نو چې د چا په اوږه به هغه پروت و، نو بس چې کله به پانسي کو هغې مجرم، نو بس هغه په اوږه به چې لرګی پروت و هغه به پانسي کو.
بے بیدا مجرم دے دا علامت. نو عیسیٰ علیہ السلام روان کړو او دا لڑکی ورته اوګه باندې خوږ روانو. یو یهودي پکې ویل دا لڑکی وسره والے چې زر درې ورسو دې په منډه نشو. نو بل یهودي تینا هغه لڑکی پوګه کوي ځا قانون خدا دے خدا قانون نا خلاف پدا سے چلو کچھ ذریعہ ورسو ناغا پشان. اللہ پدا ہوا کہ غیبی طریقے سر عیسیٰ علیہ السلام مجھتا اور پل یہودی مر کر اغیر ورمخ کے کھا ناغا پوگا باندے چاہ لڑکی نیولے ہو. نو پدا کا حجوم کے بس اگر اٹھین کا آغا بادشاہ تاوالا شو اغیر پانسی کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ غیبی انتظام کو آغا پڑشو. نو ہر طریقے سر چھے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اسمان توخی جو آغا کمرے نے اوخی جو چکم کور کی ہو یا پلا رکھے واللہ حفاظت ہو اللہ دا تدبیر ہو اور یہودیانو ناغ دا وجل تدبیر ہو واللہ ویز خیر الماکرین زما تدبیر کامیاب شو اور دا یہودیانو آغا تدبیر سشو آغا ناکام شو. نو دا قصہ ذکر کر ومصدقا لما اوز تصدیق کون کے داغ کتاب بین یدیا چمخ کے زمانہ من التورات چاہ توراتو ولیوحل لکم اوزر آغل ما دید پارا چیز حلال کم ستاسوتا بعض اللذی بعض اغسیزنا حرم علیکم چاگا حرام کری شوی دی پتاسو باندی دخپل ازانا پتاسو باندی مشرانو حرام کری آغا دتا حلال کم وجئتکم بآیت من ربکم اوزر آغل اقتاسوتا پڑی رونا خسرات جانب در ابستاسونا فتقوا اللہ پستاسو یریگے دا اللہ نا واطیعون اور تابداریوں کے زما حکم ہوا اور زما حکم دا ندے چماتا عبادتو کی زما حکم دا ان اللہ ربی و ربکم چه بے شک اللہ رب زما دی و ربکم اور رب ستاسو دی فابدوه مستاسو عبادتو کے دیو اللہ هذا صراط مستقیم او دا توحید چه دی دا لار دا نیغا دیو اللہ عبادت خود توحید تو دا توحید نیغا. فلما احس عیسیٰ وصر کلا چولی دا عیسیٰ علیہ السلام منهم دا دی یہودیانونا الکفر انکار کول دا توحید و رسالتنا نو قال اول عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الاللہ سوک دی مددگار زما دا اللہ در ازاد پارا شو بما سر مدد کی دا اللہ دا پارا. نو قال الحواریون اویلو مخلصین و ملگرو دا عیسیٰ علیہ السلام نحن انصار اللہ منگا مددگاریو دا نبی دا اللہ منگا مدد آمنا باللہ اوی دی چی منگا ایمان راوڑے دی پا اللہ باندے اقرار ایمان من توحید من وشہد بیاننا مسلمون او گواشتو پدی چی بے شکا منگا حکم منون کیو تابداری کون کیو او اویدنی ربنا اے رب زمانگا آمنا منگا ایمان راوڑے دے بما پاغ کتاب باندے انزلتا چتا نازل کردے دے واتبان الرسولا او من تابداری اختیار کردے دا پیغمبر ستا دا پیغمبر دا عیسیٰ علیہ السلام فاکتبنا ما شاہدین پشتو گلی کمنگا دا گواہی کون کسرا چکم خلق دا توحید و رسالت گواہی کی داغی سر پلست کیوری ومکرو اور تدبیرو کو یہودیانو باقی یہودیانو تدبیرو اور دا حواریین دے لگ کسان بائیبل کی دی چدا دولس کسان لگ کسانو او یہودیان دیرو ناغی مقابلہ شروع اور دا عیسیٰ علیہ السلام نا تنگو اول تنگو لکہ عیسیٰ علیہ السلام با دعوت ورکو چھ دا اللہ پورا بندگیوں کے اور عقید اللہ پورا بندگی تا تیار نو تیار نو چھ دا اللہ پورا بندگی تا سو تیار نہیں ناغا خبیا مقابلہ کئی نو دی مقابلہ شروع اور تدبیر دا قتل ہو
اللہ غیت اشارہ کی ومکروا اور تدبیر کو دے یہودیانو ومکر اللہ اور تدبیر کو اللہ پاک داغد بچ کولو واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کو ان کی دید تدبیر کو ان کو نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة كاملة عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين